ګوره پیزامید راغلی او پخپله د پښتنو پر ضد نوې دسیسه پاکستاني ریاست د پښتونخوا یو شمېر سیمې طالبانو ته سپارلي دا چې په کومو شرطونو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ګوره پیزامید راغلی او پخپله مذاکراتو ده یو دوو خبرو کې دغه ورکړی دی دا ټایم چې زه به دې له به موږ هم پرې سوچ وکړو تاسو هم پرې وکړئ که زموږ دا ومنله بس تاسو هم ومنله نور ډېر زبردست مذاکرات دي. نظام عدل ریګولیشن چې کومه صوفي صاحب چې کړی هغه یې دستخط کړ هغه به د پاکستان د آئین چې کومه کفري شقونه دي د دې نه به تحریک طالبان مستثنا وي. تحریک طالبان به آل پاکستان کې مصالح ګرځي خو د کومه د اوس ضلعې چې دي د اوه وژانسۍ او یو ملکنډ ډویژن دی کې به تحریک طالباني فوج به چې دی نو کینټ ته غونډېږي. کینټ به څه شی کینټ ته به غونډېږي بار بنئ په دې اوو ایجنسو کې چې څومره فوج دی دا به اوزي او اف سي به پاتې کېږي هغه هم 50% دی مخکینی نه 50% کامل دی ورته ویل چې 1% به هم نه هغه ته ویل چې بس 1% به هم نه څه خبره نشته خو دا ایریا ډېره زیاته ده تاسو به بیا ونه ساتئ ساتل غواړي نو دیو به داسې چې په دغه کې به صرف تاسو سره به کم کار نه وي خو بهر نه چې کومه دغه راځي بل کوم ملک راځي د هغې دفاع به کوي نور هېڅ کار به تاسو سره نه نه به تاسو نه شناختي کارت ګورئ نه به ښه کوئ نه به بد کوئ په دې اوو ایجنسو ملکنډ ډویژن کې به تاسو مکمل مصالح ګرځئ په نور پاکستان کې چې تاسو ګرځېدئ نو بیا به لایسنس لرئ لایسنس نه بغیر به تاسو ټوپک نه ګرځوئ نو په دغه لایسنسو سره له خبره له ورانه ده چې لایسنس موږ نالو نور ډېره زبردسته شی شوی دی. بل دا ده چې څومره تاوانونه دي دې له به کمیټې جوړېږي او کمیټې کې به د امارت کسانې ستاسو نمایندګان به دا به ټول ځي او هغه تاوانونه به راجمع کوي تاسو به لاول تاوان اخلي بیا به ځئ بیا به داسې نه ځئ تاسو ته به یو ساحه خالي کېږي تاسو به دننه کېږئ بس ټول به بیا په تقریبا په 2 میاشتو کې 3 کې به ایله دننه کېږي دیو یاره ښه منظم ترتیب باندې دننه کوي ځه نو فلالن پکې دوکه نشته دی یو 3 کاله بعد به دوکه کېږي اوس فلالن لکه د طالبانو هوډ پې زیاتېږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.